د افغانستان او پاکستان د لوبو په اړه تازه خبر او غوښتنه که ویډیو تر اخره وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د هر څه د مخه د دې خبرې یادونه ضروري ګڼو که څه هم موږ سیاست سره کار نه لرو، خو بیا هم دا خبره مهمه ده ستاسې د پوهې لپاره. افغانستان او پاکستان په سیاست کې د یو بل نهایي زیات دښمنان شمیرل کیږي. په دې ملامت افغانستان ځکه نه دی چې لنډ مثال یې درکوم. کله چې د افغانستان کوم تولید پاکستان ته لاړ شي نو هغوی پرې مالیات څو چنده کوي تر څو هم افغان تجاران تاوان وکړي او څوک یې اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. نو دلته افغان دولت هم مجبور شي او خپل عکس العمل ښکاره کړي. خو اوس دواړو هیوادونو کرکټ هم د سیاست ښکار کړی او نه غواړي چې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده د کرکټ په ډګر کې افغانستان او پاکستان سرسختې حریفې لوبډلې بلل کیږي او ډیر کله د افغانستان او پاکستان لوبو ته اکثره مینوال لیوالوي تر څو د افغانستان او پاکستان لوبې ترسره شي. خو د مینوالو دا غوښتنې لا نه دي منل شوي. که څه هم پاکستان کرکټ بورډ افغانستان څخه غوښتي و چې پاکستان ته سفر وکړي، خو پاکستان سره د ټیسټ لوبو په شمول یو ورځنۍ او شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. خو افغانستان کرکټ بورډ په دې خاطر انکار وکړ چې هلته امنیت خراب دی او موږ نشو کولی هلته درشو. که غواړئ موږ سره لوبې وکړئ نو دوبۍ کې به سیریز وکړو، خو پاکستان ونه منله او هلته یې لوبو ته زړه ښه نه کړ. خو اوس تازه یو ځل بیا افغانستان او پاکستان د لوبو غوښتنه شوې او د مرستې وعده هم شوې ده. د پېښور زلمیو لوبډلې څښتن جاوید افریدی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په لوبغاړو کې لوبې ترسره کړي. افریدي د بي بي سي سره په مرکه کې وویل ورزش پوله نه لري او موږ هڅه کوو د سیاست سره یې بیل کړو. د نوموړي په وینا موږ د افغانستان د کرکټ بورډ پخواني رئیس عاطف مشل سره هوکړې ته رسېدلي وو او دی ډاډ راکړی و چې پاکستان ته به خپله لوبډله لیږي او اوس هم په همدې هڅه کې یو. افریدی وایي اوس په پاکستان کې هېڅ امنیتي ستونزه نشته. د نړۍ قوي لوبډلو ژمنه کړې چې په پاکستان کې به لوبې کوي او نامتو لوبغاړي هم پاکستان سوپر لیګ ته چې دا ځل په پاکستان کې دننه ترسره کیږي راځي. د جاوید افریدي په وینا ما په خپله او پاکستان د افغانستان د کرکټ بورډ سره مرسته وکړه چې د ټیسټ کرکټ اجازه ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې د سریلانکا او بنګلادیش بورډونو نه وه خوښه، خو موږ ورباندې مثبت رای استعمال کړه. نوموړی دا هم وایي موږ دې ته چمتو یو چې په پاکستان کې افغان لوبډلې ته لوبغالي او اکاډمۍ په واک کې ورکړو. د پېښور زلمي لوبډلې مشر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ځوانانو استازی جاوید افریدي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې په پاکستان کې میش افغان کډوالو ته داسې پالیسي جوړه کړي چې دوی د پاکستان تابعیت هم ترلاسه کړي. جاوید افریدي چې له بي بي سي پښتو ټلویزیون سره یې مرکه کوله هغه په خپلو خبرو کې وویل چې افغانانو په پاکستان کې ډیره پانګونه کړې ده او د هر څه باید راښکاره شي. هغه د پاکستان سوپر لیګ په اړه وویل چې زه نه غواړم چې ما سره د افغانان د کډوالو په حیث په سوپر لیګ کې کینی. زه غواړم چې هغوی د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او له هغه وروسته ټول هغه حقونه چې پاکستان لري افغانان هم ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغان حکومت به په دې خوشحاله شي چې افغان کډوال په پاکستان کې تابعیت واخلي، جاوید افریدي وویل چې که افغان حکومت په نورو هیوادونو کې د افغانانو په تابعیت خوشحالېږي نو دلته به هم خوشحاله شي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې جلال آباد او پېښور سره نږدې سیمې دي، دواړه لوري ته پښتانه دي او باید خوشحاله شي. هغه همداراز په خپل ټویټر اکاونټ هم لیکلي دي چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو کې پاکستان ورسره ډیره مرسته کړې ده او افغانستان او پاکستان باید په خپل منځ کې سره لوبې وکړي. د یادولو ده چې جاوید افریدي د پېښور زلمي لوبډلې مشر دی چې تازه په پاکستان کې د کلیوال کرکټ لیګ په نوم یو لیګ هم ترسره کړ. هغه وایي چې د دغه لوبو هدف یې په پښتنه سیمه کې د نورو لوبغاړو راپیدا کول دي. نو ډیره مننه که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.